د ټولنیزې پرمختیا یوازینۍ لاره د پوهنې او لوړو زده کړو بهیر ته جدي پاملرنه ده. په یاده برخه کې د افغاني ټولنې د وروستۍ لسیزې هڅې او لاسته راوړنې د ستاینې دي چې تر ډیره هر وګړي ته د زده کړې حق لاسته راوړنې زمینه برابره شوه او ورځ تر بلې د ټولنیز پرمختیون په موخه د روڼ اندۍ لمن پراخیږي. په یاده لسیزه کې د نجونو زده کړې ته ځانګړې پاملرنه او ګړندۍ هڅې نه هیریدونکې لاسته راوړنې دي. د علمي مرکزونو د چټکې پرمختیا په لړ کې شیخ زاید پوهنتون هم یوه ځلانده بیلګه ده چې د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د کوزې پښتونخوا افغان پوهنتون بریالی ادامه بللی شو. یاد پوهنتون د منځمهالې ادارې له جوړېدو وروسته د خوست میشتو د غوښتنې له مخې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ځانګړي فرمان خوست ولایت ته ورکړل شو او د لیک چارې د 1981 کال د وږي په میاشت کې بشپړې شوې چې په لومړیو کې د خوست پوهنتون په نامه یادېده او کومه ځانګړې ودانۍ نه لرله، بلکې د ښار په یوه څنډه کې د میخانیک لیسې په ودانۍ کې تدریسي چارې پر مخ روانې وې. وروسته د متحده عربي اماراتو په مرسته له خوست ښاره کابو 6 کیلومتره لرې په لویدیځه څنډه کې د خړو غونډیو ترمنځ په 200 جریبه ځمکه کې کمپلیکس جوړ شو چې ټول 19 دوه پوړیزې ودانۍ لري او په 1986 کال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. له هغه وروسته د دې بېلایوازه مرستې د ستاینې په موخه یاد پوهنتون د شیخ زاید په نامه ونومول شو. د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي کمپلیکس سربیره د کادري روغتون یوه 4 پوړیزه ودانۍ، د پوهنتون د عامه کتابتون ودانۍ، د نجونو د لیلیې 2 پوړیزه ودانۍ، مسجد او د ډوډۍ خوړلو 2 پوړیزه ودانۍ د بېلابېلو ادارو په مالي مرسته جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادونې ده چې د شرایطو پوهنځي لپاره هم یوه 4 پوړیزه ودانۍ تر کار لاندې ده چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اوس مهال یاد پوهنتون ټول 12 پوهنځي، طب، انجینري، کرهڼه، حقوق او سیاسي علوم، شرایط، ښوونه او روزنه، اقتصاد، ژورنالیزم، ادبیات، کمپیوټر ساینس، اجتماعي علوم او ویترنري لري چې 233 استادان، 140 مامورین او 132 اجیران یې اړونده چارې پر مخ وړي. د یادو استادانو له ډلې 6 تنه ډاکټورا او 54 تنه ماسټري لري او پاتې نور یې د لیسانس تر کچې زده کړې لري. د یادونې ده چې له دې هاخوا د ښوونې او روزنې، حقوقو، اقتصاد او ادبیاتو په برخه کې د شپې پوهنځي هم لري. په یاد پوهنتون کې کابو 9000 نارینه او ښځینه محصلان زده کړې کوي. له یادې شمېرې نږدې 1000 هلکان لیلیه دي چې په دې سربیره څه کم 100 نجونې هم په لیلیه کې ډاډمن ژوند کوي. د خوست پوهنتون لیلیه د نجونو لپاره ډېر مساعد ځای دی، هیڅ نوع مشکلات د نجونو لپاره نشته، ځکه ټولې کولی شي چې لاړې شي پوهنتون ته. خوبی مردم خوست این بود که اصلا در بین مردم خوست تبعیض وجود ندارد، چون که من قبلا شنیده بودم که در بین مردم خوست بسیار تبعیض است. مثلا در خانم‌ها گفته بودن که زیاد احترام قائل نیستند، مگر وقتی که من اینجا آمدم و مردم از نزدیک دیدم بسیار مردم با فرهنگ، بسیار مردمی هستند که بر خانم‌ها احترام زیاد قائل است. زمانی که به ولایت خوست آمدم و از امنیت خوست که دیدن کردم، واقعا یک چیز متفاوت‌تر از چیزی بود که دیگران در مورد حدس و گمان داشتن و وقتی که اینجا آمدم دیدم که کاملا امنیت بود. کل تمام دخترها و پسرایی که اینجا می آمدن. د یادونې ده چې خوست ته له لومړي لیږد سره سم ارواښاد پوهاند اسدالله شینواری د پوهنتون رئیس و، بیا لنډه موده ډاکټر حضرت میر توتاخیل د پوهنتون سرپرست و، له ده وروسته د علومو اکاډمۍ غړی پوهاند فیض محمد فیاض، پوهندوی ډاکټر ګل حسن ولیزی او پوهنوال محمد رسول باوري یو پر بل پسې د پوهنتون مشري په غاړه لرله. خو په 1994 کال پوهنمل مجیب رحمان کرمي د پوهنتون سرپرست وټاکل شو چې تر ننه د پوهنتون د پرمختیا لپاره نوښتګرې هڅې کوي. تر دې دمه د یاد پوهنتون له بېلابېلو پوهنځیو کابو 4.5 ځوانان فارغ شوي څو خپلې ټولنې ته د خدمت جوګه شي. د یاد پوهنتون د پرمختیا په موخه د ځاني ارزونې، څېړنې، درسي نصاب، روڼوالي، چاپیریال ساتنې، بورسونو ویش، نظم او ډسپلین او رهبرۍ 8 کمیټې د منظمو پلانونو له مخې کار کوي او د روانو چارو د څارنې او ارزونې له مخې پرمختګ ته لاره هواروي. یاد پوهنتون د استادانو، محصلانو او کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه بېلابېلې غونډې او کنفرانسونه نیسي چې د هر سمستر په بهیر کې د استادانو او محصلانو لخوا علمي مقالې د سیمینارونو په بڼه وړاندې کیږي. په دې سربیره د څېړنې، پښتو ژبې فولکلور، درسي میتودونو، کرنیزو توکو ترویج او نورو برخو کې د بېلابېلو نړیوالو او کورنیو مؤسسو په مالي مرسته جوړ شوي سیمینارونه او ټرینینګونه هغه لاسته راوړنې دي چې د پوهنتون چارواکي په مثبتو پایلو تر ننه ویاړي. د یادو فعالیتونو په لړ کې پوهنتون علمي مجله هم لري چې په ټاکلي وخت نوي علمي مطالب خپروي. یو بل ګام یې ځوان غږ راډیو ده چې د ژورنالیزم پوهنځي د محصلانو د علمي روزنې لپاره تر ټولو اغېزمن مرکز بللی شو. په یاد راډیو کې د محصلانو او استادانو په ګډه هڅه بېلابېلې خپرونې د ټولیزو افکارو د رغښت په موخه خپریږي.
تر ټولو ستر ګام یې د پوهنتون د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ جوړېدل او غني کول و. اوس مهال یاد کتابتون 15,000 ټوکه کتابونه لري چې د علمي څېړنو پر مهال د استادانو او محصلانو ستونزو ته مثبت ځواب وایي. د ورېښمو پروژې تر نامه لاندې انټرنیټي اسانتیاو د ګډ تفاهم په موخه پر لیکه څېړنو او اړیکو ته لاره هواره کړې او د یاد پوهنتون چارواکي کولی شي وخت نا وخت خپلې ستونزې د ویډیو کنفرانسونو په بڼه د وزارت له چارواکو سره شریکې کړي. د کرهڼې پوهنځي څېړنیز فارم هم یوه لویه لاسته راوړنه ده چې محصلانو او استادانو ته د بېلابېلو بوټو او ونو د څېړنو زمینه برابروي. د پوهنتون د اداري لاسته راوړنو ترڅنګ د محصلانو نوښتګرې هڅې هم د یادونې دي چې په دې لړ کې د محصلانو په نوښت د وینې بانک او د پوهنتون عمومي دروازې ته مخامخ د ژوند څلی جوړول یې هغه هڅې دي چې تر ننه د پوهنتون اداره او هیوادوال ورباندې ویاړي. پاتې دې نه وي چې د نوموړي پوهنتون په پرمختیا کې خوست ولایتي ادارې هم تر ننه ډېرې هلې ځلې کړي. په وروستیو کې خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي هم خپله ځانګړې مینه وښوده چې لومړنۍ لیدنه یې له شیخ زاید پوهنتون ځنې وه او په بېلابېلو برخو کې د مرستو ژمنه وکړه.